موږ روان یو دا ټیم لویبند بادینی لره که خدای کړو پر سراګي باندې درې ورځې د نمبر ښکار دی لویبند لره روان یو دغه ځوانان ټوله دا دي ناست دي دی خو د ښکار والا خو نه دی بخیر سلامت سارو ته راسره ځې ځې ما سره ځو غرو له زه ته چیرې یې لاړه سه ورسه منډه شه ورځې بچیانو مشر موږ خو دا دي د خیره اوس برشور بازار له راورسېدلو کومه دي سپي تاجیان کومه دي اوس زیاده کړو ښکاره او هغه دي ښه دا دي ودرېدلو دا اوس دلې څه کوئ دوکانه دا چې دی د بشور بازار دی اکثر ښکاریان مطلب پر دې ځای باندې مانده شمې راخي بس ان شاء الله اسمت هغه دم را روان دي د نور سره ولاړ شه و نور هغه دي د شپې بیخي ډېر تللي دي څه ملګري هغه دي ولاړ دي نو زموږ نور ملګري شاته دي هغه صاحب هغه راشي بس بیا مخ ته ان شاء الله روانېږو برابر دي تعالی والا هم دي دا څو ورځې ښکار دا خو نو ان شاء الله تقریبا 3 ورځې پوښ ښکار څلورم ورځ واپس شي انعامات سمات وسی به ان شاء الله عجیم ښکار کې عجیب تم ښکار کې تیرا سوچین سکه وخت یار تقریبا د 500 کال څخه کوم په ځلکان شو فن ستا ډېر خط د دې ښکار فن بیا په شکم نسخه د دنیا چې ارت شوکونه دي د دې شي فن بیا نسخه نو ستا عمر څو ایسته د 500 کاله څخه د ما عمر 2 شپېته یو شپېته ده ماشاءالله دا دی عجیم دا دی پر سره په تقریبا د 80 کالو کسان لام زموږ سره په دې ښکار کې دي دا اوس صحیح دا د 12 میاشتې په 15 تاریخ باندې هر کال موږ دا ښکار جوړوو بس دا د ګرد پښین د پټي د ټولې علاقې د چمن دا خلک ګرد بیا زموږ سره بیا پر یوه ځای باندې انشاءالله هلته بیا بانډار مجلس ان شاء الله دا دی ټراپیان هم راخسي دي دا نو چې کله ښکار وګټي کم یو وینر یا غوته بیا هغه انعامات چې دغه اول لمبر دویم لمبر دریم لمبر دی جوړو ته بیا ورې ښکاریان د مشران صحیح اسمت هغه دی د چمن مشران دي ود هغه دغه کې بیا تازیان نور راخسي دي پیک اپ دی هغه به زه تاسو د ښکارا کوم درته تازیان کې ناست دغه ډاکسنس بیا دی دا وای د چمن سره روان دي دغه دی دا تازیان دي دا دی دغه ډاکسن کې تازیان ګرځه راخسي دا بیا وای د چمن سره راخسي لاندې ګرځه تازیان دي لوړ بیا خلک بیا په دا ډاکسن کې کښېني دا تازیان خرڅېږي دا شوق شي نو وای نه خرڅېږي خلک روان دي بیخي زیات نور هم ملګري را روان دي څو کسه زموږ نور ملګري خو ډېر شاته دي اوس دا دی ورته بیا سفر شروع شو نو بیا بالا د کدنې له روان یو بادینی کدنې بیا چیر دي زه کدنې بیا پر دې سر دي نو دا دی سفر شروع دی وځای په خیر موږ دا دی اوس برشور بازار سره ووتلو د دوی دا دی نور ملګري هم دي یو دا حاجي دی ستا نوم چیش دی باچا ماما باچا ته د څو ټینزه ښکار کوې یاره تقریبا یو 15 کاله کېږي انشاءالله دا دی 15 کاله تی وایي نوي ښکاریان یاست که څه ستا نوم چیش دی محمد نسیم ستا نوم زما نوم بسم الله افغان بسم الله افغان زما نوم فضل افغان دی بسم الله افغان دی ستا ده شیر احمد ستا ده چیش زما د نقیب الله دی نقیب الله دی ما ته وایي کیمرامین هم در سره دی زور ته هم زه کیمرامین نه یم ویلاګر یم ما د ویډیو کتلې نو ځکه چې ما ته د کیمرامین وویله اوس تاسلیم فضل دی فضل افغان نو درځئ دی زموږ ته ولاړولو نو یوه ګاډي د بلم شاته راپسې ده یوه خو نه د هغه صاحب د موټر شاته دی هغه به نو بیا هلته بیا په
ستړی مشه څه چم کوي جنگ کې جنگ ستړی مشه شکر دې څه چم کوي ولې نه سره باندې نه سره باندې که څه کیسه ده نو بیخي ډېر مې کښېنولي دا اوس سپی دی که تازه دی ته ورته سپی دا څلور پنځه دانې د دې سره دغه کړي دي نه سره منې سره په خشم سول په لار یې دوی دا دي ولاړ دي موږ هم ورته ودرېدلو سړی ویې ګورو کم سین روان دي واچې شاجي ښه دا ښه دی د عبدالله خان دي عبدالله عبدالله خان دا دا موټر دا دې درته ولاړو دا تازیان یې سره سمول دا نو ناري دا مانک دې بند کړه درته توبې له خو راورسېدلو یو شی نیسي لسلو که څه کیسه وه ټکې وکړي ښه واچېږې نو دوی اوس ګوري چې شي لسلو تېر مېر شی خو نه دی دغه سوی لاره ډېره خرابه ده دا تاسو ورته وګورئ دومره ډېر کډیان دي هغه دی دا د توبې بازار روډ دی مخ ته اوس توبه بازار راځي ستا اول وار دې سي را روان یې ښکار باندې هره واره کې راځي څه وایه د ده شپږم وار دی زما نه اول وار دی سم دی اوه راځئ یا شی نه دی ایله سوی دا ورته تازیان زما به خیال شي سره وشغلېدل زموږ خلکو د اجارې نه وتلي دي صاحب یو سړي شپږ سوه بیخي زیاتې دوړې دي لوګۍ ورته وایي دا ګرته د علاقې نوم چیز دی دا لوګۍ دا اوس د سرو ټال شروع شو دا نشته ښه دغه دی دوړې بیخي زیاتې دي دا دې ته تاسو وګورئ دا ګزګیله رالو موټر ګوره نشته پوست څه پوست ډبرې ووښته سپنۍ ځه خیر د ټیر هوا ووتله نو اوس سپنۍ بل ور اچوي خیر دوی به مې سوه اساس ګلاله ټیر کوم دغه سره ټایر پنچر شو دا کوم ځای کې چې اوس ولاړ یو دا ته څه شوی ګلاله ټپړم تاڼه ده کومه تاڼه ټپړم تاڼه راځي ها ملیشیا پسې د دلته ټپړم بس دا غرونه دي د دې غرو چې بیا ووتو بیا داسې لاره ګرځي اوس موږ کوم کله چې ځو اغزګۍ څومره لرې هغه به نو تقریبا داسې یو دوې غنټې لاره به انشاءالله و چې چای و ډوډۍ و دغه به سره و ستا تازیان کومه دي تاجي تازیان به هم اوس به تاسو ته ښکاري یو دغه دی یو دا دی د دې نوم پلی دی دا یې نوم پلی دی د دې نوم پلی دی د هغه نوم چې بیا دی هغه بیا توپان دی ښه دا تا پرېښي دي خپله دا نه موږ کوچني بچیان غټ کړي دي دغه دوه بیا د چا د دوی نومونه چیشت د دا نوم بازګی دی د دا نوم قبلی دی بازګی قبلی دا بیا ولې دا داسې نومونه دي پرېښي بس د دې نو دا نومونه دي دا په خپل نامه غږ کوي بازګی دی دا قبلی دی ټیک دا په خپل نامه غږ کوي ښه صحیح دا بچیان دي پوه شوې دا اوس اوله وار دې چې ښکار دواړه سره ورونه دي نو
موږ سره په موټر کې دغه څلور تازیان راسره دي نو اوس دا د شېرعلي لګیا دی د ټیر ور بدلوي د موټر د ډبرې د کار ډبرې دي په ځکان هو لاره خو بیخي زیاته خرابه وه اچھا دغه ټیر بیا څه به کوې چیرې بیا سمی بر دا ټیر ښه مخ ته یوزګۍ ستا سمېدو ده ښه بیا هلته برته سم زموږ د کلي والا دی جب هم دا دی راورسېدی دی نو زموږ د کلي ښکاري څنګه دا دی نجیب هم راورسېد نجیب نو زموږ د کلي غټ ښکاري دی نجیب خانه جوړ بخیر معذرت غواړم دوی ما د دوی سره هم کول کړی و خیر دوی سره ستړی وس جوړ بخیر څنګه څه به دغه شوی ډېر خراب شوی بیخي بد یې ویلی ډېر په سپیډ را روان وختې ولې دومره تلوار کوئ اوس زموږ د کلي والا تازیان هم در ښکاره کړم چیر دی ښه ډیکۍ کې دی څه به وساسې نو لکه دغه بد شی نجیبه دا دواړه ستا دي دا مرمۍ ده مټ سوله چې ما درته مجلس کوي دا هغه څه او دا جا مسکین ته دی دا ټیک نجیبه نمونه چیش ده دا د چیش دغه توپان دی دا بل د مرمۍ دی تا سره خو یو توپان دی یا توپان نور ټانګوال دی ټیک او دی خو نو دغه په چکر ورسره روان یم ستی ده خو نو ښکار نسته نو ستی ده کومه دی استا د کوم دی زما ده خو نو کیم کم از کم زر کسه به راځي زر سره به خپل شی راولي موږ دغه خوند موږ نو نوي ښکاریانې په زر استاد خوند پر واخیستې بیا به موږ ما ودیم یو دانه پیدا کړو زه یم چیرې خوند نه پر واخیست بس ګزه به بیا دا کیسه را پرېږدو نو اوس دا دی تکلیف یې ډېر دی ډېر دا دی بدل سولو نو اوس دا دی به د سامان سره راچي څنګه سو بدلې کې تېره نو تازیان به بیا په موټر کې دغه کوي نجیب دا ما دی روان سولو تیر بدل سو شېرعلي تیر خو بدل سه برابر شي دا دی تازیان هم ټوله کښېناستل نور ملګري هم اوس راځي بس روانې شو او اوس دا دی دلې راورسېدو لمنځه زګین هم چېشته نجیب ښکاري څه پوښتنه وکړه دوی ماحول وار لکه زما ده دلې اوس رالو لمونځ کوو دا زما په خیال چې وټل دی که څه کیسه ده او وټل وي دا څنګه ځای دی وټل دی نه والا دا وټل دی دا وټل دی دلې اوس لمونځونه کوو ای وټل دی دا زګي نوم چشتی کړي کوړم ښه دلې هغه تار څومره لیر دی خاردار تار ښه دلې هغه خاردار تار ځای نږدې دی د ګانټې لاره بس ټوله دی سنسانه وطن دی یو دا وټل دی کې دلې اوس خپل لمونځونه کوو بیا انشاءالله روان یم اوس دا دی دلې ځوانان اودسونه کوي ماشاءالله ښه خوندورې اوبه هم را روانې دي څنګه سونه جبه اودس دې وکړي هو یاره دا ښایسته یخې اوبه دي دا خوند یې وکړي اشه دا اوس دوی روانې که دی را روانې دی روانې هغه خوا پر لوړه یا دا اوس داسې دا مخکې نه ولې د پښې نه زموږ دی خو نو داسې ځي دا دی ځي دا د چونې اوبه دي دا دي ماشاءالله ښه خوندورې صفا اوبه هم دي حاجي هم دا د اودس کوي وضو لمونځ کوو دوی دا د دلې لمونځ کوي لمر ماشاءالله ډېر خوندور دی
نو اوس لمونځ خو مې وکړي اوس روانېږو مخته نو ګوره نجیبه څو ګنټو سفر لا پاته دی یاره بس د ګنټې سوا ګنټې سفر لسته ښه مازدیګر له رسېږو وکړه خدای کړ چې په وخت کې ولاړ شو مازدیګر له رسېږو تقریبا اوس به څو بجې دا وخت دې 2 بجې ډېر سفر 2 ګنټې سفر لا پاته دی 5 بجو له انشاءالله رسېدی شو موږ خو پر هغه لاره باندې داسې رالو اوس ځو دورې هوټل دغه دی دغه لاره که تاسو وینئ دا لاره بیا دورې ځي باډر له ځي کوم باډر ورته هغه ګورئ دورې ځي دا هوټل په لاره کې جوړ شوی دی بس د باډر چې څوک راشي دلې ډوډۍ وخوري یا دورې باډر له خلک ځي خو ډېر سفر دی دا دلې په دا هوټل کې ډوډۍ خوري بیا مخته خپل سفر شروع کوي شېرعلي نو درځه څه کوو ښه ملګرو ته ولاړ ان شاء الله به روان شو دا خوا ورګرځو نو ملګري چې راشي بس بیا ځو دغه دلې د هوټل وسنګ ته ماشاءالله دا د اوبه د چونې د راوځي دا تاسو لیدئ ایښي دي دا خو ډېر بدې دا ډبرې څه دا دې راوځي نو دلې موږ اودسونه مو وکړو لمونځونه مې وکړله اوس ګوره دوی و چشت ته ولاړې چشت ته لا ولاړ یاست ملګري پر اس برابر روان شو ملګري ګوره څه وخت راځي ښه دې رالو هغه دي بس اوس سفر بیا شروع کېږي موږ اوس دا دي د خیره دا زګیله خو راورسېدلو دلې دا چونه ده غرمې ډوډۍ خو مې نه ده خوړی تقریبا اوس 3:30 بجې کېږي نو دلې وایي مړۍ خورو بیا ځو دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله کومه چونه عجیب یې اوس راوشي تاله کومه چونه د علاقې نوم راوښوه دا چې دی اوس لیبان له راوګرځېدلو د غټ روډ څه دا د خان اوله چونه ده چې بس دا د ښکارغټ شټاپ یې دا ځای هم دی نور مخته هم بیا چونې شته مخته ډېرې دي بیا چاوله ته وطاقونه کوو بیا پر هغه ځای کې دا اوس زه به تاسو د ښکاره کړم هغه اوبه ښه ګاجه به دغه کړي ته زه کیمره ورشوه کړم چناوله دا اوس ډېره خرابه شوې دا مخکې داسې تللې ښه دا اوبه دورې اوبه بهېدلې دا هغه دي هغه دي ښکته روانې دي دا مخته هم بس دا دا به قسم مخکې چونې دورې تلله اوس دا اوبه دورې ځي هغه خو نومه ده اوس راپاله شوې ده وایي دا پخوا دغه چینه ده پخوانۍ چینه ده راپورته شوې هغه ده ډېرې ناولده اوبه هم روان دي او دا تاسو ورته وګورئ چپنۍ هم اوس ګرده ژړ شوی دی ژړوال یې راوړی دی اوس بیا دا راپورته شوې ده دا راډکه شوې ده ماشاءالله څه ضروري ګرمې دي که یخې دي دا اوبه ماشاءالله څومره یخې دي زبردست ترې وڅښه نه دوا د موږ اوس به خوند ویښه دا نه چې و دا ما بچی ها دا ډېر کوچنی و دا دونه و تقریبا داسې د 10 کالو بلا نه ها زموږ سره به دې علاقې له راکلي نو په دې کارونه کول دا ګرد علاقې ها دا چې د ولاړ او غلفونه وخت په دې ځای کې موږ 3 شپې وکړې اویا دانې سویان بادام ځد کې ولاړ په تازیان د پښو ولې د ښکار یې نسو کولی بیا ولاړ اویا دانې وینو اویا دانې ولې مو نه دي هغه کې خو نو نیوانګ دا دی چې اوس 15 ونیسو 10 ونیسو 8 چې ونیسو خو موږ چا حسابله اویا دانې سویان موږ حساب په 2 تازیان باندې یا 4 5 6 جوړې وي دا موږ وربلاره کله به دا غرونه چې دا کارګه دا غدا دا بیا دا یو جام کې بیا کاکړ پرسان ورته وایي ډېر ښایسته خلک دي یو د دوی په ملک چې دی د غلا ډېره ممنوع ده سخته ممنوع ده د غره و سر ته ستاره کانه میږي کاکړ دی ډېر زورور سړی دی ښایسته سړی دی دا د دې علاقې مشر دی مثال ګرځي دلته دا وطنونه د ټوپک ښکاریانو سره دی خاص دغه نه کوي وایي د سویانو سره به ظلم نه کوئ دا به نه کوئ وینې هغه بیا اوس کله دا ملګري چې ناست دي سردار صاحب چې ناست دي دا مرغان ولیدي بیا د مرغانو ښکاري
ډوډۍ خو مې وخوړله ډېر ښه خوند یې مو وکړ او دلته د دا نورو ملګرو موټر هم دا دی دغه سوی دی څه به سوی دی دا دواړه ټیرونه به راسي زموږ یو ټیر یو اول پنچر نن بیا ولاړو د ښکار په خوا دا دویم ټیر بیا ډبرې ووایي اوس مې دواړه استولي دي دواړه مې واستول دواړه ټیرونه یې واستولي سردار صاحب ته یو شی ښکار کې وینې ولې یاره موږ د ښکار نه دی کړی روانو بس چې دا ټیرونه جوړ شي به ښکارول یو 5 سیمې وشو صحیح نو د دې ټیر دغه سوی دی به ښکار هم سره ګډوډ سوی دی عاجز دی په ټیم کې تی بچیش کې تللی موږ به دغه ډاټسنانو کې تلو و دا ډاټسنان ولا دغسې سختې لارې وې که و لارې دغه لار و دا لار نو د وخت څه د هغې سخته لار ده بیا ووختم بیا نو ښایستې لارې راځي هغه باندې بیا ښه ښایسته خو دا په روش کال ډېر طوفان دا لارې څه ډېرې خرابې شوې دغه لور دپاره لار عجبه سره دغه ده دی رالو ډېره خطرناکه لاره ده خطرناکه وطن دی خدای دې خیر کړي چې په خیر ورسېږي یو موټر دی پسې را روان دی هغه نه زما په خیال چې مجموع ملګری دی درځئ حاجي لارې بیخي سره ګډې وډې دا د غرو لارې دي شیرعلي دلته لاندې تر ښه اوس دا دی موږ د خیره راورسېدلو دا خو بیخي ډېر خلک راغلي دي ګرده ښکاران د علاقې د دا دی ټوله دا خیمې لګېدلي دي هغسې یې کړي بیخي زیات رش هم دی دا دی زما شناخته هم دلې دا دی مینهوال دلې هم پیدا سي ستړي مه سئ څنګه د کوم ځای منظرۍ جوړ بخیر ستړي السلام علیکم وعلیکم السلام اختر دې مبارک سفر بخیر څنګه یې جوړ یې امن دې بخیر جوړ بخیر سلامت ستړي مه جوړ بخیر با موږ خو نه یو کیمره د موږ شمې الله برابر نه لري نه دی ولې نه لري دا خو کوم خلک بار ژوند کې هغو ته معلومېږي د داخلي و چالو دی تی څنګه تی د کوم ځای یاست موږ د میزي اډیا سره غلي تورخیل سیدال سیاره ما تعالی سو ور وښونه رسول دي نه دی بس و ساده سره ویل می دلو وای سره نه دی کوم دي ستی ای دغه کوم دي موټر دی متاک دی وادرو دی یو تاک ای د دی و تاک دی بس بیا زول راځم د دی و تاک د دی چناور ښکارا جوړ په خیر ستړي و څنګه نه جوړه کنه شه چونه دغه ده ستړي مس ستړي وس جوړ په خیر مو لاړې ځکه ستړي مس ځوا دا چونه د دیږي سو برا وځي سبق یې وس دی و تاک بیا چیر دی وتاک هغه د سپین دار شمس بلیار ته کومځګي زه د مسلم باغ می جوګې د ډیر مسلم باغ دا خو د ګرځي له وطن پښتنو سیمه د ګرځ راغلی فضل خان چیر دی استی تازیان چیر تازیان اول ته ولای هغه وتاک دی یو وتاک دی راورس یو دغه دی بیا به خیر ان شاء الله په تسلی باندې مجلس کوو صحیح دی خود راځه ان شاء الله ستړي مس جوړ په خیر دا بیا د دی وخت تی د کمزګي ستړي مس منظرې دی خو نه د موږ ته نږدې دی صحیح دی بیا د راځم ان شاء الله هغه دی کوم دی هغه دی تور سپو ښکاراک دا دی دا ثبت دا د چا دی دا زما دی نوم یې چیشت نوم یې کالو دی کالو دا خو دی پر خپل حیوانانو باندې نومونه ایښي نو دا د کالو پر ایښي دي تورو دی تا ولې کالو تورو دی ولې نه مننه کور ودم بیا د راځم ان شاء الله ای بیا ستا دی شه دا نوم چیشت دی دا ما پیدا د نوم چیشت د چا دی موسی کلیم د نوم چیشت میزي اډیا والا ځوان اوس خپل
تازه راښکاره کوي دغه دی ستړي بس جوړ په خیر ځوانه څنګه شې دغه دی شکر دا چانه ده دا نوم چیز دی چانه نوم ښه آیا دا تارنګ ده تارنګ څنګه نومونه مې پرېښي تیر کال اول نمبر دغه سپی وړی و اوس بیا ته ویسې اوس نو بس قسمت کې خپل ښایسته خوږ ده ښه میدان اوس دا د نور خلک هم ناستې دا به هم در ښکاره کړم دا بیخي ډېر خلک راغلي ګرده علاقې جوړ په خیر اجي ستړی مشه څنګه شه جوړ په خیر څنګه شه جوړ په خیر یک دی چې جوړ په خیر ستړی مشه جوړ په خیر څنګه دا ځوانان د دې چې کی څه ټیم را رسیدلی اساجه موږ خو اوس تقریبا پرون را روان سولو بیا پر د الله منظور خان صاحب دا رالو په لوی بند کې مشپا وکړ شه دا غزا سه پر ولسنی مجر روان سول ته دوله رالو د کوم ځای سیاست موږ د مېزې اړې سي دیم د مېزې مجمنانه کادي شه صحیح ښکار د سټیم سکه ښکار نو تقریبا ما خلک 15 ښکار کیږي څنګه دی خوند کیسه الحمدلله دا ګرد خلک راځي دا ګرد یاران راځي د دوکې سنولې د ارغسان افغانستان سنولې او د مستنګو د کلاتو د ځای سنولې د کوټ خلک وال ریډي دیګه سره اوس افغانستان یې څوکسته اوس ولې نو خور روان دي نو د ارغسان سره روان شه بس هغه بیا ز په دروینه د افغانستان ټول خلک د ما سره مینه ساتي منن یا کار خدا دې سي موږ خود د نسل کوشي کار نه کوو پر دا ټیم ښکار کوو پر دا ټیم سوی چې دی هغه پر تاجانو زوره ور دی پر دا 12 تاریخ هم زموږ د مشران د وخت سره تاریخ یې شدي دا نه څوک بدلی نه څوک بدوي و زه ما اسمت هغه دی ملک سراج دی او ملک شوکت دی دا موږ د دې کمیټې مشران دا اوس ورځ دی دا اوس درې ورځې مکمل د سبا سهار شروع کیږي د جمعې په ورځ لام ښکار دی د هفته په ورځ بازم درې ورځې د لیمه بیا به نورم د دې مجلسونو کوم ښکار دغه ګرد ان شاء الله د ښکار منن تا کوم ایوان راوستلی دی اجه دا چې ما جرمن راوستلی دی شه د نوم چیز دی د نوم جرمن د دوکې سم راغلی ته د دوکې او زه دوکې ترین یم شه دای د دوکې سره راغلی موږ د دوکې سره راغلی شه بل چې راوستلی بل می دا غسه دی دا یو ټاګر دی بل ټایمر دی دا راوست نو یو دغه غټلې ده د وسه مقابله شي غټلې مقابله هو خامخا غټلې دي سوچیم صداقه دا تقریبا واته لسکه دا ښکار سوچ لسکاله بکیش شه او دا غونی کده خوان کی کنه خوان څنګه نه کیږي زبردست ولا قدر شاباش شاباش نو دا خو بیخي ډیر کسان مخته سیولار سي دومره ډیر کسان راغلي دي چې صدر تو بیخي زیات راشم دی تاله تا چې راوستلې ها اجي ستړی مشه اجي ته مشکار لراغل شاباش سو عمر دی ډیر عمر دی تاسو غر کېدل تاسو عمر دی کوټه غر کېدل زراغله سوا او په کوټ کې کوم دي چیش لري هغه سپي نو مې چیش ته راځه ته راوښو امای دا اجي د دې راغلي دي ښکار لپاره دغه د دې راوستلې دي د دا نوم چیش دی غمای چیش غمای ماراج د غمي سمانات غمای دی غمای نوم یې غمای دی نه دا به نو بلوسی لفظ دا یو والته د نن په تنبو کې هم پروت آی چیش دی آی بیا ستاره پیری د اسما ده کوم د پیری دغه د پیری آیا پیری دا خو دغه پیری چې دا پالتو دی دا سپیان سره جینو اوس په مخ ښکار خوند کوي خوند ډیر تا چې راوستلې ځوانه هغه بیا ولې دننه جوړ په خیر څنګه شه داسې ناجوړه سي بیا علاج کوي شه برته بیا سم شه یا په خیر ورسېده کومه دی پتان دا اوس شه دغه بیا یې څه انګېټي شی دی ورته لګولې دا پتان ته د لیده دی سره هو دا زموږ وطاق ته سر بنول شپاکه زما د لې ګرده دومره ډېر مینهوالي اوس موږ چا وطاق لور بس ګرده دغه کوو ما خپله یو تنبو ځان سره راوړی دی بس و دا غمی دی ولې پرېښی وله غمی خو ما پرېښی دی چیرې دا سپي باندې دی
غمي نوم ولې ایښی دی د غای دی نو کم غمی دی دا ایښی دی کم غمی دی دا هغه کوتری دی هغه غمی کم یو دی غمی هغه دی د کم ځګې سره راغلی د کوټي د کوی هغه خو د ما ته وویل د کوټ سره راغلی شېرعلي د لیه لګی وستم به او اسمت هغه به ان شاء الله دې ځای برابر پون ځای ماته نه رانیش او د جمنان تنبو نږدې دی بس دې ا د لیه وستم به لګی آی بیا د چیرز گئی برابرې ها وزدادي اجي لګیا دي تنبو ځای برابرې دا چیز دي تاوله د دې نوم پلی ده د دې د توپان دی شه دا په خونه ایرو دی او یو مقابله شی غټلې و ها په داګه باندې په خونه په داګه ایرو دی صحیح و داګه وس دی شرالي د دلې تنبو لګی نو تنبو سیم بم د ښکارا غمزي څنګه لګی او دا وس تنبو بم شغات یا شرالي زید و ډیر زبردست غختم ته ول چې ودرې ان شاء الله بیا بغد ها وس ورزم نجيب خو دا نجيب دا عمر رسیدلی دی هغه بیا خو ته کلی دوم کومه غلی کټپیس غلی بیا چیست کټپیس غلی پر مخ ده هغه بیا چیز دا ولې ورته پټکیمسته د لیمسته شه نه وای کټپیس غلیم د لیسته وز په تاس باندې غلیوم وې دا د چمن و خلک دا چې سړی مس ما ولاړې شکشه نه جی څنګه شه ستیره وتاک نوم چیز دی اجي ستړی مسه ستړی مسه وروره په خیر بيدار ای چیز که په خیر دا او په تبدونه و سودسونه په تازه کوو شه صحیح وتاک یو کار ماري اجي تی چمن د کم زګیاس چمن کې د مرزا کاریز کم کاریز مرزا کاریز دا بیا څنګه او به شي ستاله ته شه باد علاقه بالکل برابر خبره ده شکار د سور ټیم څخه کاږي شکار بنو دی او 15 شکال سه تاسو عمر دی زما عمر شپږویا پنځاویا ماشاءالله دا شوق د انسان سي شوق یې هغه اسکل نش پنځه کې جاجي دادی دی بیدار دی ماشاءالله دا دوا څلور تنبګان څلور سره د دې دا څلور چمن والای شدا څلور سره تنبګان چمن والای د چا په نام اجي نظر کا دی شه یا مخسن ان شاء الله چکر دل راول ان شاء الله بس خدای دې مجلسونه بس خیر کم دی تازیان کم دی اجي دا د چمن والا وتا و ستړي مس شکر دی یو دادی دا نوم چیز دی اجي نیلې نوم دی شه مقابله شي غټلې ده یار خو نقشنه کوترې دي دروسله دروسه دی هاي بیا چیز دی د دې نوم چې دی هغه پوتین دی چیش پوتین دا دی بیا ولې پرې شي دا نو واز د بچا نوم پرې شي د روس د روس بچا نوم یار دا پر دا تاجی باندې د روس بچا پوتین سینمی داګه نوم یې پرې شي دی ادای نوم چې شتاله د نوم دی ولې پرې نیلې دی ولې پرې شي د رنگ سپین دی په دایمه دا نوم پرې شي رنگ سپین دی بیا څه ماکسن ان شاء الله د لړالي چکر راول ان شاء الله دا د چمن والا وتاک دی دا موټر ته تاسو ګر او د لې په د اشکاریانو ګرځي د په خواني موټران راوستلې دا تاسو ته ګر دا دی درته د بل وتاک باندې کار روان دی السلام علیکم ستړي مس او نجيب را رسیدلې وستم بلګه دې کوم ځای ساجي د تور شادي هنم د علاقې د چشتي راوستلې تیر اشکاره تاجان مروستل نمونه چشتي تی خواري و پر تاجي باندې نوم یې شي دا یو د ټانې د یو د لیونې د یو د تورې تراسه ته درته راوښه تراسه در یک سموشته څنګه معلومیږي تراسه راویش آی چیش ده دا د محمد فایر ده ها نمې چیش نمې تورې ده شاد آیا دا د بادشاہ پهلوان شاد هغه نوم چیش هغه د ټانې شه ستاره کوم زما د دې نوم چیش لیونې ده لیونی دی بیا ولې پرې شه لیونی نو دغه لیونی ښکار کوي ښکار غسه مقابله غټلې ان شاء الله سبب وي د مخ هم غټلې دي آی تا ولې د چاوه
دا د محمد طاهر کومه دی محمد طاهر د محمد طاهر استاد دغه نوم چشت توري دی ولي پرې رنګ یې د توري شه هغه بل د چاو هغه د چا هغه د باچا هغه باچا کوم یو باچا دغه نو مې چشت دی باچا 98 دی ولي پرې شه والله پیدا نه یو ټک کړه د پدامه 98 پیسې ګرانې د په ملک دا ما جانان دي د سره انډوال شه شکار دغه مې د سره شه ماشاءالله جی شکار کوي شکار کوو خو دې چمچم یا هغه جنباس هم هغه خبره جنباس تاسو عمر دی اجي زما تقریبا 5 کاچوک 973 52 63 64 شو کال ما عمر خوان کې سپه د اشکار کې تقریبا د 50 سه ها دوه کال به کمی و 50 د اشکار کوم خو نو وای کلو ما کاوي یا اوس هم د ځوان مان میجا ینګ مان د نجیب تازیان بیا دا غدي یو دا دی د نو مې نه چش ول ما سره نو چش ها آی توپان عجب بهشتانی بل سم په تنبو می لانه دی لګول جوړو ان شاء الله یخم دی یخ ډیر زیات سره په کو سر ما او تا خو نه دغه ماجی سیل لپاره راغلی ما او تا چې نه د ښکار نه کیږي دا وګوره ښکار وګوره او تنبو یې لا تور برابر دی ښکار ډیر سره لید دا دې شلوار راغلی پر لار ما راوستل دې سره لار جمیره او وای موټر کو بنی در دغه سره یا موټر ډیر ښایسته را شه موږ ته خلا په لارې واره 500 تیر راغس وز دادی اجي انګټی لګئی و وی لګوا جی بچی می راوړو بچی خندا راغلی د لی وز دی دادی په تنبو کې انګټی لګي ډیر زیات یا خندي د شپې نو بیخي زیات یا شپې د شپې بیا گزاره نسی کېدای و هغه د باندې نه نه انو دا دی لګیا دی تنبو سره برابرۍ اخواته نور تنبوګان هم لګېدلی دي خلک لګیا دي تنبوګان لګي هغه بلا وتا صدر ښکارا کا دلیم دا دی تنبو لګیږي د ځوانان ټول لګیا دي او ستړي وس څنګه شه وز راستي تازیان اور ښکارا کا کوم دي تازیان می څه کړی دې د کمز ګیاس دې د چمن دی چمن تیم د چمن اجي څنګه شه دا کسان هم د چمن سره راغلي دي اجي ستړي مشه څنګه شه څنګه تم ښکار کوي اجي ولچ په در شاباش کوم دین استا ښکار دغه کوم تیرا ښکارا کا تراس کم یو دی اجي یم ښکار کوي وز بد تازه ایم د ښکارا کم آیا دی دا نه دا دی دا ها آیا دی دا سپیرټ دی شه نو مې چیشته نه سپیرټ دی دا څنګه کمزوري دی اجي ولې کمزوري دی ډنګر دی روان سپیرټ روان دا دی څوګه والله زبردست دا سپیډ دی ولې پرې شي دی سپیډ دی دا ډیر سپیډ وي کښنه کتر دی ډیر سپیډ وي چابک دی ډیر نو مقابله شي په ګټه دی و ان شاء الله مقابله خو سکتران دا اول ښکار چې دا دواړه وساو خور ورور دي دا نوم چش دا نوم چې دی چابک هغه سپیډ دی چابک نو د دواړو یو معنا راځي و دواړه ته د کمزګي اجي زه د چمن چمن کمزګي زه مردا کارس شه دا غاجیم د چمن سره راغلی عمر دي سو دی اجي تر وش بته دا دی وس لازوان مال میجه دا شوق له وجه ځوان مال میجه دا شوق څنګه اجي مننه کور ودا اوردر ته کاریز د چونی وبیم دي دا خلک وز دا دی وبزي عمرې آگه سیر تم وګول ستړي مسه ځوان څنګه شه ټیټ دکی بالانس شدی یا شکر دی دا کمزګي ما ته زه د عبد الله خان کلا عبد الله خان و رمزي تحصیل ته د سوټیم څخه ښکار کوي موږ به تاسو ته تاسو مثال یو شام پر جوړ ښکار دی تاسو مو قرار پر ضرورت نه دی نیول مو کاسراله نو هغه خاطم د تنبوګان لګیږي به کې زیات تنبوګان اجي ته کمزګي زه ته
توبه سګزی دا دی د غاجي د توبې سګزی دی وتاک می چیرې دی وتاک می دا مخامخ دی نو چیش دی راوستلی ښکار لپاره ښکار لپاره دوه تاجان اوستلي تېره ښکاره که نو کوم تازیات زه توبې سګزي والا وتاک هم در ښکاره کوم د توبې سګزي خلک سعودي هغه نو ډېر میړه خلک دي اوس به د دوی دغه حیوانان هم در ښکاره کړم څنګه حیوانان دوی ساتلي دي حاجي ستا نوم چیش دی؟ ما نوم حبیب الله دی. حبیب الله السلام علیکم ستړی مه شې څنګه ښه امین ښه دا اوس تا پېژندې حاجي دا ما پېژنم نوم یې چیش دی دادا نوم یې امیل امیل دا نوم دې ولې پرېښی ما نوم خو پلار شیش دی بیا نامه خو یو شی نه نو داسې نه پر کښېږدي نه تعظیم نه دغه نوم خو یو مطلب وي د چیش له وجې دا داسې د خپل نوم دی چې راق پر کیر مطلب راځي چې اوس ما ستا نومونه زما نوم پوښتنه تا وکړه بس صحیح بل کوم یو دی تا هغه د یوه ادواسای کې ووت ښه هغه بیا ته تللی دی نو وتاک داسې وتاک دا ګردستي ملګري دی دا د توبې سګزي والا وتاک دی دا دی خپل بخار دی تی څه وخت راغلی یې ساجي تقریبا 3 بجې راغلی ښکار د څو ټیم څه کوې ښکار تقریبا د پلار حساب 80 کاله ته رسېږي څو د پلار حساب 80 کاله ته رسېږي عمر دی 80 ما وم تقریبا چې زه کښېنلی اوسم په دغه ښکار کې د پلار د حساب 80 ته ځان دی وایي 80 کاله اوس رسېږم دا ګرده دا دې ناست دي السلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یاست موږ خو نه ګرده دا پښتنو خدمت کوو دا خلک ښکاره کوو موږ په تاسو ډېر خوشحاله کومه دی او دا د سګزي ډوډۍ خو د وټل ډوډۍ ده اجي ته وایي د سګزي ډوډۍ ده دا ګرده دا د سګزیان ناست دي دا نو ځال کومه دي ته نو ستړي وس دا یو ملک دی دا ملک کومه دي شردی سي مشر دی ستړي مه شې څنګه شه تی توبه سګزي د کوم ځای است تور کای نه د کړکی چیش د کړکی کړکی و ستی په علاقې کې شایسته ځای است چې کم ځای دی مور په علاقې کې شایسته ځای څه تر لکه څه دی کاریزي یا شوبو د کاریزونه ستا باغونه ستا لوی غرونه ستا باز بیا زه چکر درولم ان شاء الله دا غاجي ل چکر ورولم د بیا توبه سګزي په ما ویندي شو ویډیو ان شاء الله ته جوړ تیله بیا چکر راولم صحیح دی منه سوچین څه ښکار کې زه تقریبا د دیر ښکار څه ښکار ښه ستا عمر بیا څو زما عمر شدی 40 کاله 40 کاله دی د دیر کاله څه ښکار کوي انو اوس به د وتاک په پسرلي کې په توبه سګزي کې یم او دا شپې په چمن کې ښه اوس موږ چې د چمن سم وتاک راوړي اوس دا ایرال تو دغه ساراګي وې د لوی بند دا خو نو لوی بند دی د دې وتاک دغه دی یو دادی ښه ای د چا دی دا تازه زما تازه نه کومه دی قرباني وي تازیاب دا نو سبا بیا ان شاء الله دی مقابله کیه مقابله به د ښکار کوم سبب نو بیا ډیر راشي ډیر کیسه وي شای چې دا سلید سله هغه شدي کرنټ هغه کرنټ دی دا خو د پښتو لفظ دی دا سله او ای تور سله خو اصله موږ وایي ته وایي شایخ او چې سله سی پر دې باندې ما د سلې نه وي هغه باندې د کرنټ بیا ولې شي هغه بیا د دې چې وسوي ته وري الله کې د دې لکه کرنټ چې ورکی مقابله غټلې دي مقابله په وار غټلې شه اوس نو چې دې څه زړ سوي دي دا لسم کار شروع شه دا اوس لسم کال دی و دې لسم کار شروع بس ان شاء الله بیا ماکسن چکر د لراول ستی وتا دا فیس تازه زما دا کومه تازه دا تور بل دا سوی ته نه لکوم ولې قبلې مبلې ک پیدا سوی لکوم قبلې بیا چی دی وسی بچي دا پر سوی ډیره تیز ده دا قبلې ته لکوم دی وتاک مشر زم غبل درواغ درته ساری په خلای څنګه کمزوري تازه دی راوستلې و مې څنګه کمزوري دی دا ډیر تیز سازي دی
شه په دا چې ډنګر یې هغه ډېر تیز یې دا ډنګر دی دا ډنګر ذات یې ګسه بس دا دوه تنبګان زما دي دا ډاکسن زما خپل دی کاغذو والا دی شه دغه دی دا دوه دغه چې دی دا مزدور دی بس دا مې الله ما جوړ کړی شه یاره دا به واره اوبه کمې شي شه او نو دی خو دا ګرده ورځ په موټر کې وه ستړي سوي دي اوس به واره بوز اوبه لره بس دی خو نوم ټالۍ وی یا بله ایوه ولاړه دی هغه دی و هغه دلته ولاړه ده درځه او دی چې دی به مې واره ورته ایله کړو اچھا بیخي دا بیشتان عجب بیشتان دا اوس تا خپله دا رقسم برابر کړي دا زما خپله برابر کړي دي و دا چې دی دا زموږ د پښتنو پخوانی کلچر دی چې ورته وایي پخمل پټ پخمل پټ پخمل دا هغه دی دا نور چې بیا دی هغه بیا کراس سوي دی لوړه ده کومه دی اوبه د یم دا اوبه نشي شنې لږه بیا هغه هاخوا ده نو بیخي ډېرې اوبه یم دي دا تا سره په خبرو پوهېږي ښه ځه یو خوا ته راسه اوس دا دی نجیب بیا بیایي اوبو لپاره دی هم تږي سوي دي واچې شاجي پر یو ګل کې موږ اخر وچې لکه شوګر وي سړی نه څنګه دا اوس د ډیسکو زمانه شوله ډیسکو زمانه یو زمون شوله لکه موږ شی لا پېژاندې وروره دا د یوګو خړ اوبه څښلې شپږ میاشتې به ولاړې وي اوس نو ناجوړیانې ډېرې شوې راځي زامن دي اوس دا پاپوړو د مزیلو موږ ته به کله اخر ګلستان میله به مې پکول حاجي صاحب خوشحاله به کله کله به مې دی یو پنجه هم پر وګاټي پر خمار باندې خلکو سره کور موږ ساره سورغلي ورسره به یې دوکه کړو قرار به یې راسه وګټل عجیب په دا کې دا اوبه څه فایده ده دا کپړه سوار کې دا اوبه یې ښه کوي نو اوس خو یخ دی نو اوس خو یخ دی نو موږ دا د ګرمۍ په موسم کې جوړ کړي دي اوس نو دا خوارې موږ نوره نه سو ورسره کښالي بیا هم شاید د ورځې دلته ګرمي سي ګلستان میله دې په یاده اوس یې یادېږي ولې مې نه یادېږي دا د پیلیو زامن څخه چند سولو وسارانو زموږ میله را خرابه کړه دا پیلیو زامنو در خرابه کړه دا خدای ډېرې خبرې نه وي دا کم پورستي وي دا دندې نه وي څو عمر دی دی ستا یاره زما به تقریبا 53 کاله عمر وي یاره ډېر عمر یا ما ته حساب را معلوم ده کړه ښه وشپېته دی وشپېته خو زه یم تو خو د نونه بوی د وخت ورور رنګ لګوي چیشته وشپېته نو خو ته رنګ لګوي چې د رنګ ولکه خو ته به هم ځوان شې نو یا ما ته خدای بس دغه خپل رنګ راکړی پوه خلاجي رنګ ټیم بل کړ خدای کو ساده دوا په برکت شاباش دا زموږ د علاقې زموږ د کلي والا توري شه زموږ د کلي څنګ ته د دې کلي دي دا د انګېټې لګولې ده څنګه دې خوند کوي څو ټیم څه ښکار کوي ته یار زه هم د کښېنو نسبت دا دنده اخته شوی ښه خوند کې شته ډېر اوس 3 شپې پوره ده لیکه انشاءالله عجیم پر پروګرام کې ستې ملګري ښه هر ځای در سره ځي دا سره زما او دغه کېږم راځه کښېنه در زه به درته په ولاړه ته ولاړه دغه د شایسته راځي دلته راسه زه ته دغه شو نور پروګرام دی خدای کول نو ما دا کار سره ښکار کاوه زه کښېنی وم د ګلمیله خو نو پېژندی د محمد نیکه د هغه سره مو ښکار کاوه ماندله اکا خو پېژندی د نجیب دا پلار د هغه سره مې ښکار کاوه ودود هغه و دوست هغه و ماسم هغه و دا ګور د سره دې ښکار دا ګور سره مو ښکار کړی دی خبره نو ډېر وخت ښکار یم ګرد یې وڅټل روان دي ګرده دی خو اوس لا دی ځوان معلوم ځوان یم په ځواني کې خو شک نه خو ما دې دی نه ویني هغه نه ویني یا زه چې د لیر عالم تنبوم اجي خپله ولګوي انګېټیم دور برابره کړه ګرده کار د خپله کوي نو به دا دی په سنډوالي بیا په دې کې بیا موږ مشهور کشه نه ګورو ګرده به کار کوو ولې په دې کې دا دی یو به ته موږ کوي یا بل به دغه کوي اوبه راوړي یا بل به چیش کوي یا بل به چیش کوي بس دا دی شنې چای کوو عجیز ته خو ستا نوم راوښه زما نوم محمد وایر
د دا د چای راله پخ کړي شنې چای نو زه یم نجیب هم دا دی ناست دی او دا نور ملګري هم ناست دي عمر او ستا نوم عمر پهلوان او محمود موږ دا دی ټوله د انګېټۍ د ناستې او شنې چای کو ډېرې ښه خوند هم کوي ډېر ستړي سوي یم هغه سوله ښه باندې دا سپټي جوړ ای وسپۍ ته ورپخوي دا وسپۍ ته ورپخوم دا څلور سپټۍ باندې ود باندې بل ښه ډوډۍ پخه سوه هغه تی خپله پخه کړه هو به ډوډۍ پخه سوه نو موږ سره پاڅېدل موږ سره د غی ماکسن بیا چکر د لراول راسه خدای دې راول دا وتا کیم دا دی اور لګیږي دا انګېټۍ یې نه ده راوړ دوري هم لګیږي په دا وتاکو ګرځېدل راسه راسه وروره راسه ورک شولې مې بل راس دا ماشاءالله دا دی وتاک دی برابر کړی دی دا دی ګرد ځوانان ناس دا خو خپل وتاک په لسو دی وروره دا دی بیا چای پخې دا ځوان دا دی چای پخې ته څنګه سوې شیم شو کتی اجي څنګه سوې ښه سره ډېر ښه په خوند راورسېدلو ښه خوند یې د خپل د ښکار یو یادګاري مجلس راته وکړ دا د مرګري را رسېدلي دي د چمن مرګري دي د پښین مرګري دي ته واوه د هغه جان لا تر اوسه نه دی را رسېدلی عصمت هغه هغه لا نه دی راغلی یا نه دی را رسېدلی عصمت هغه لا نه دی را رسېدلی دی دا د ګرده ناست دی ډېر خوندور سین هم دی ډېر ښه خوند هم کوي اجي د خپل د پخوا دور د وتا د ښکار یو پخوانی یادګار مجلس خو راته وکړه نو اوس کم مجلس درته وکړم ورایه دغه اوس د پخوا د یادګار ملګري نسته هغه ښه ښه ملګري ولاړه مړه سوله خدای دې وبخښي ښه ښه انډیوالان اوس زموږ ډېر ښه خوند یې درلودی صوفي جان الله دې وبخښي اشه پخوا خو به دور د کندهار او د افغانستان د علاقو څخه به ډېر خلک راکلل ښکار یاره خو راکله بیا هم داسې خلک د هغې خو دا د دې وطن خلک چې دي د پښین علاقې وو د چمن وو د دې مځکې خلک چې د کوټې سیزده خواښه مثال بلوڅان د دې علاقې خلک چې دي دا ګرده د دې ښکار کوي شوقیان دي اوس دا ګرد د تنبوګان تاولي ده دا ګرد د بس د دې پښین وو د بلوچستان د کوټې سایډ دی مثال د دې دوکۍ سیز دی نه تر دې ځایه پورې هلته م لاړم برته راکړ دغه ټراپي بیا ورکوئ دا ټراپي ورکوئ انشاءالله تعالی چا څوک په پوزیشن کې رالی دا ټراپي به د هغه ښه دا ټراپي بیا په انعام کې ورکوي نو اوس دوی دا د چای پخوي چای به وکړو بیا به نور مجلس بعد کې وکړو کټپیس له نه یم ورغلی سبا سهار انشاءالله ورځه څه دې کوله زموږ تازیان سهار وختي دی دی شین یخ دی څه درته ووایم دا زموږ تازیان دي واه 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 څه بد بیا مخته کړي دي ویې ښځه واده دارله ویښ ډېر زیات بابی څنګه و یخ پوه د شپې یاره یخ پوه دوی څه ګزاره وه زما خو نو په درو شړۍ کې بېدولې خو خپله د یخه څه ډېر کټ خورم ما 4 شړۍ راخیستې وې څلور مې دا د پسر کېدو دي په دا کې وپېچل بابوی بیخي یخ هم څه په ډېر شان کې بېدول اجي تی څه به وکړو ستی تازیان څه موږ تازیان ښکاره کومه دي تازیان په ډکیو کې سو ښه اجي کومه دي یا ستا چې شولو نه وې اټانۍ دې څه کړه اټانۍ دا دی وایي دا اټانۍ اټانۍ ده دا تورۍ ده دا خو نه ده دا جیله هغه چی شته دا لیونۍ ده دا د عمر پهلوان د څنګه دی نن به میدان وګټي میدان یار دغه چې مول ماښام سي کندهار سي شولتار سي غرتي غومبار خبره ماښام هم کندهار جوړ کړی د ورځې واره د ورځې غرتي غومبار نو ګوره الله اتي ور وخیازه دی ور وخیازه دا نو یوه لیونۍ ده یوه تورۍ ده تورۍ اټانۍ تورۍ ده یو دوی وخیازه دینو د توري دینو د توري شاس راغلي دي نو سټیم ښکار د سټیا وځه بس کار تیاری ده ان شاء الله بس اوس رواني ته د کوم ځای سره راغلی زه د خدای راضي زمانم شفیق دی زمانور ملګری خاناغه او شانارو زری خان شډیر ملګری دی بیا د خدای دازي د ډېر سخت زبانی زکه د پښین یو خو دازي او ټیکس نو وس خلک ټول موشان ساټي سوکا روانيږي نو ان شاء الله ښکار مو تاسو د ښکار کوم موټرم د خیر څنګه دی موټر په یخ نو بالکل برابر موږ موټرم په دې دا کې خې نه نس
زما موټر هم تیار سولو بیخي زیات رشم دی ډېر کسان تللي دي نو الوتکه والوزم که نه والوزم الوتکه وابلوزم که خوانه به د دا سین به د علاقې د ښکاره کم څنګه سین دی ماشاءالله څومره خوندوره لاره ده الوتکه مې راشوه که لمر بیخي تیز دی ودرې اوس څنګه سم کې لمر تیز دی نو اوس دا دی روان یو څو منټه سفر دی یاره دا تقریبا یو بس 15 منټه سفر دی بس بیا مخته ښکاري بس بیا هلته درېږو بس بیا نو لیند جوړېږي بیا نو مشران دي ریفریان دي دا ګرده کیسې دي که وای ډېر مجلسونه دي بس ګرده مجلسونه انشاءالله در ښکاره کوم دا دي کسان ټوله روان دا خپل حساب لري دغه لري دا دوه خواران هغه دي ناست سیټ موږ د موټر سره دی شه کار دغه دی دوه تر سیټ چلو دي سامان ډیر و سامان شان کې راخستو دا بس اوس زه د تی سره یم درځئ یا هغه بانډار کوو یاره بانډار کوو په هغه ته لرالم اوس دا دی ډاکسن لرالم د کوم ځای مردالوی توبیاست نو چالو کې خپل بانډار چالو زه اوس دا دی رالم دا ډاکسن نه د دې ډېر ښه خوندور بانډار هم شروع کړی په هغه ولرالم ای بلوسانی که چیشت وده خوند په وکړه کومه دی دا تاج زما دی ته دی اوس بانډار کې نو تا بانډار ور خراب ټیم ورسره کوه دا دی بل ملګری رالی دی وایي دا زما تازه دی نوم یې چیشتی دا کارمل شتین د توبې اسکزي زه د کس ادوزوی کس ادوزی کس ادوزی ادوزی ته به دا ویډیو بیا څنګه راستې موږ دا به ساله خپل خلکو درته وایي ستا ویډیو خو راغلی وله هغه خو ما ګردې کتلې زه اوس بیا بانډار دغه کې دی ښه خوند یې کوئ زه دې شواس ولا بانډار ختم سره راسي نو دا بیخي زیات رش دي دومره کسان راغلي دي چې څه درته ووایم تیر سه شکر زبردست دی تی دا کم ځای یاست ګلستان دی دا کسان بیا د ګلستان دي او دا هغه وتاک والا دی ما ستیر ویډیو سره کړی توبه سکزي کومه دی اصلي ښکاري چیرې ښکاري دا الله خانمي یا زید تازیان شه تازیان دغه د وروره خلاص یاره ښکارا که دا دې ته وګور په زړه دا زموږ تازي نمبر ورسوي دي خبرې نه کوي نور ورځې صاحب خبرې کوي صاحب بجا والد سره وی دالت دا لري برته دراله وده درځي خپل بانډار شروع کی ځه وایه ګل محمد الله وایه ودغره پر سر ښکاري انارې وای تازه
نو عشق کول د غاړې تناوله وای باندې پر باد می سلام وایا وای ولی ولاله ولی جاله تاته د کور ظالم څه ویل دلا سپین ډاټ سنتوریا پټیا لوی باند لا ویاوړې لدویا جوړیا وا یا لا لوی باند لا ویاوړې دویا جوړ